یعنی کې هله احترامات مې قبل کې دوستانو خدای دې وکړي چې تاسو ما هم زموږ په شان روغ رمټ د چاهت پر جامو کې فټ دی. دوستانو په دې ویډیو کې درته ښیم چې څنګه کولی شو تاسو خپل موبایل کې په ډېر اساني سره تاسو د هر قسم ډاکومنټ هر قسم اپلیکیشن نیوز پکچر یعنی تاسو موبایل کې چې الریډي کوم شان تاسو استعمالوي او غواړئ په هغه کې ډېر زر تاسو سرچینګ وکړئ یعنی تاسو دوستانو یو اپلیکیشن تاسو هغه ته نوم نه راځي یا فرض کړئ چې یو تصویر تاسو سره تاسو د کس تصویر نه راځي چې د دې کس نوم به څه چې تاسو په ګوګل کې سرچ کوئ یا تاسو په یوټیوب کې سرچ کوئ نو په دې سره تاسو کولی شئ ډېر اسانه د هغه کس کومه څیره چې د هغې څیرې نه تاسو وپېژنئ چې څنګه د دې نوم څه شي ده یعنې تاسو کولی شئ د یو اپلیکیشن نوم خاصه اپلیکیشن سره خو بعضې هم نومونه وي یو داسې تصویر چې ډېر نابلده تصویر او تاسو هغه غواړئ چې یا د دې تصویر نوم به څه شي دا به د څه په نوم وي او تاسو کولی شئ دوستانو هغه سلیکټ کړئ او ډایرکټ ګوګل نه د هغې د نوم معلومات ترلاسه کړئ. دوستانو دا ټول په دې ویډیو کې درته ښیم او ویډیو سکیپ کوئ مو ویډیو تر اخره وګورئ که چیرې مو دا ویډیو خوښه شوه ویډیو د سره لایک کړئ او له ملګرو سره یې هم شیر کړئ. دوستانو دا کومه ویډیو چې ګورئ د ویډیو لاندې د سبسکرایب بټن ضرور سره ووهئ ورسره خوا کې د بیل آیکن هم کېکاږئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ټول نه مخکې در ورسېږي. نو دوستانو د دې لپاره به تاسو ټول نه مخکې لاړ شئ پلی سټور ته یو اپلیکیشن ده چې تاسو هغه ته ډېر ضرورت لري تاسو به هغه اپلیکیشن را ډاونلوډوئ د خپل ځان دپاره چې د هغې اپلیکیشن نوم دی پی ویو. دوستانو دغه مخامخ اپلیکیشن دی تاسو وینئ چې تاسو ما ډاونلوډ کړی تاسو به لاړ شئ پلی سټور کې به د دې نوم ورکړئ او هغې نه به تاسو کولی شئ په ډېر اساني سره دا را ډاونلوډ کړئ. لکه زه اوس دلته د دې نوم ورکومه دوستانو دلته ماته اټومیټیک راغی تاسو به دا نوم چې نوم ورکړئ تاسو ته هم راځي نو که چیرې په پوره ورکړو خو ډېر ښه خبره ده دوستانو. نو کله چې تاسو دوستانو په دې باندې کلیک وکړو نو دلته دوستانو ماته دلته راځي افن تاسو ته به انسټال راځي تاسو په انسټال باندې کلیک وکړئ تر څو هغې وروسته به تاسو دلته راسي افن به یې کړي د دې نوم د ویو فاو فلټ ویورس یعنې دوستانو دا به تاسو ځان لپاره را ډاونلوډ کړئ ما را ډاونلوډ کړی ده تاسو به انسټال کړئ که دوستانو هغې وروسته به دوستانو تاسو دلته راسئ په دې افن باندې به کلیک وکړئ. کله چې په افن باندې تاسو کلیک وکړو دوستانو دلته تاسو ته ښیي چې تاسو مثال خبرې دی کې کوم ډاکومنټونه دي چې دي کومې اپلیکیشنان چې دي یا کوم سافټویر چې دي د ټولو په اړه باندې تاسو کولی شئ جلا جلا ځان ته معلومات ترلاسه کړئ د ګوګل له طرف نه. نو دوستانو دلته به تاسو داسې چالو کړئ چې دلته تاسو یې غواړئ سکرین شاټ دی ویدر دی نیوز دی ډاکومنټ دی ویډیو دی په هر څه باندې چې تاسو غواړئ سرچ وکړئ نو دوستانو په ډېر اسانۍ سره تاسو کولی شئ د هغې شي ریسرچ وکړئ. نو دوستانو زه تاسو ته سمپل ساده ښیم ویډیو به ډېره نه غټو تاسو ته د هغه ټول اپشن ښودلي دي په هر اپشن باندې تاسو جلا جلا سرچینګ کولی شئ. نو زه دوستانو راځمه دلته به د هم بټن باندې کلیک کوم دا انټرفیس د دې ختمومه کله چې دوستانو موږ دا ختم کو نو تاسو کله چې دغه خپل اپلیکیشن انسټالول ډېر اسانه ساده کار ده تاسو به مخکې صرف څو اپشن دي اوکې دي او یو څو اپشن د اکسیسیبیلیټي دي چې هغه ډېر اسانه تاسو کولی شئ تاسو ته خپله رهنمایي کوي تاسو مخ ته تللی شئ. نو دوستانو هغې وروسته به دوستانو زه تاسو ته داسې یو بله کافي د دې اپلیکیشن داسې راوځي لکه تاسو وینئ چې دلته د کافي زه ګرځوم دا کافي به تاسو ته راوګرځېږي. دوستانو زه غواړم دلته راځم تاسو به دلته مثال خبرې غواړئ په فیسبوک باندې ریسرچ ورکوئ په ایکسل اپ باندې ریسرچ ورکوئ کروم باندې ورکوئ. دوستانو زه راځم دلته دغه کافي چې ده ما راواخیستله او دوستانو دلته راځم په دې کروم باندې مثال په دې کروم باندې زه غواړم د کروم په اړه زه سرچینګ وکړم لکه دا خو ګوګل هم ده دغه دوستانو راځم په ما فیلډز باندې زه دلته سرچینګ کوم. نو دوستانو دلته به تاسو ډبل کلیک وکړئ او داسې زیډ دغه به ورکړئ زیډ سلیکشن به دلته پیدا شي. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن داسې سلیکشن کړئ